نن چې هغه مسنون طریقه ستاسو خدمت کې لکه کول غواړم. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خپل خار مدینه رسول صلی الله علیه و آله وسلم کې ناستو، چې کسان راغله ورسره کېناستل. هغو ته تپوس وکړه یا رسول الله من اکیس الناس و احزم الناس، ای پیغمبره د خدای په دنیا کې پوی خلق او خيار خلق څوک دي؟ نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته جواب ورکړ، ورته کوي وای پوی خلق او خيار خلق وای هغه کسان دي اکثرهم ذکر للموت، چې هغوی ډیر زیات یادوي مرګ لره، و اکثرهم استعدادا للموت، او هغه کسان ډیر پوی دي ډیر خيار خلق دي چې هغوی ډیر خزان دي مرګ ته برابر کړي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې اولئک الاکیاس، دا پوی خل دی او عقل مند خل دی، سوچ والا خل دی، ذهبوا بشرف الدنيا وکرامت الاخره، چې دوی هغه عزت او هغه سره شنه باغونه د دنیا او مد نظر نه دي ګرځولي، او آخرت ځان ته عزیز او محترم ګرځولي دی. الله دی وکي چې آخرت او دغه منظر زمونږ او تاسو په مخ کې ډیر ګران او محترم او د قدر وړ وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد دی وای دا دنیا او آخرت داسې دي لکه دوه بنې، که ته غواړې چې دواړه خوشحاله کې مشکله ده، او که تا یوه خوشحاله که دا بله به خفه، کوشش دا وکئ چې دنیا خفه شي او آخرت خوشحاله شي. عزیزانو مختصرا عرض کړم، صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه یو ورځ مدینه الرسول صلی الله علیه و آله وسلم کې بیان کو یو مجمع د مسلمانانو ته، بیا ورته وفرمایل وای ګورئ هر سړی دا شپه په خپل اهل کې تیروي، خو دا المرګ هغه ته د څپلۍ د بند نه هم ډېر نږدې دی. دا مه یېروئ، دا ځان ته عام نه سام نه وګرځوئ، مخامخ یې ځان ته ودروئ، یادوئ. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کله امیر المؤمنین وټاکل شو، داسې یو شورا د صحابه او د انصار او د مهاجرینو دایره وه. امیر المؤمنین فرمایل چې ما ته یو مهر جوړ کړئ په یو زرګر باندې. مدینه منوره کې یو زرګر هغه یې راوسته وایي دا مهر جوړ کړه. هغه ورته کوي سید صاحب زه د دې مهر منځ کې ولیکم چې شی خامخا مهر کې خو به څه لیکل غواړي. دا حدیث کنز العمال را نقل کړی دی. وایي حضرت عمر صاحب بې له دې نه چې چا سره مشوره وکړي یکدم یې ورباندې حکم وکړه چې ولیکه د دې په منځ کې چې کفا بالموت واعظا یا عمرو، کافي دی تا لره مرګ نصیحت کوونکی ای عمر صاحب، دغه نصیحت کافي دی. عزیزانو عثمان صاحب رضی الله تعالی عنه دی ورځ مدینه منوره کې تقریر کو، مسلمانانو ته کوي ګوره یاد ساتئ د دنیا په نعمتونو کې دا د اسلام نه خوږ نعمت بل نشته. الله دې موږ ته قایم او دایم لري، الله دې زموږ په ذریاتو کې قایم او دایم ولري. رب ذوالجلال دې زموږ په نسل کې چرته کافر مرتد لعین نه پیدا کړي. او بیا ورته فرمایل چې د دنیا په مشغولتیا کې بهترینه مشغولتیا چې د الله جل جلاله عبادت دی. الله دې موږ تاسو ته نصیب کړي. یقینا رب ذوالجلال ته چې سر په سجده کې دی ورته په مینه وایي سبحان ربي الاعلى، او عقیده دې دا وي چې زه د عبادت د مشاهدې عبادت کومه. که د مشاهدې نه خو بالکل د مراقبې به وي. که ته پروردګار نه ویني پروردګار خو تا ویني. نو د دنیا په مشغولتیا کې د الله جل جلاله د عبادت نه ښه مشغولتیا نشته دی. او هغه مبارک وفرمایل چې په دنیا کې پند او نصیحت چې یو سړی ورباندې غواړي چې پند او نصیحت حاصل کړي، د مرګ نه پورته پند او نصیحت نشته دی. د دې وجه نه په دې پښتنو کې یو ډېر لوی صوفي تېر شوی دی، عبدالرحمن بابا نومیږي. هغه مبارک یو ډېر ښکلی کلام ویلی دی، خو دا یو ټوکړی ستاسو خدمت کې پیش کړم. هغه وایي هر زنده چې د مرده په قبر ورشي، موږ خو روزمره ورځو وینو یې، هر زنده چې د مرده په قبر ورشي دومره بس دی نصیحت په دې دنیا، پورته د علماو یا د صالحینو بیان ته ضرورت نشته دی. دا مقبرو ته راتګ، د دې مړو سره راتلل، دا خښول، دا فیصله په ځان باندې کول چې ورځ به خامخا دا حالت په ما باندې راځي. خو الله دې موږ تاسو ته ایمان نصیب کړي. که ایمان مو تیر که والله که تاسو د دنیا ارمان وکړئ، او که خدا ناخواسته چېرته تیر کړی مو نه و نو بیا مشکلات دي. عثمان صاحب رضی الله تعالی عنه د مبارک به چې داسې مقبرې ته لاړ ډېر به یې ژړل، دومره به یې ژړل چې دا ګیره مبارکه به یې لمده شوله. ملګرو ورته ویلي وای صاحب ته خو ډېر زیات د قرآن تلاوت کوې، مانځه کې یې مللې، بغیر د مانځه نه یې مللې،
هلته خو دومره نه ژاړي او مقبرې ته چې راشي ډېر زیات ژاړي. دا ولې؟ هغه ورته کوي سمعت رسول الله و نبی الله، ما وایي د الله د رسول او د الله د پیغمبر نه اورېدلی دي چې دا قبر اولین منزل دی د منازل د آخرت نه او آخرین منزل دی د منازل د دنیا نه. که یو سړی دلته کامیاب شو را روان ټول منزلونه صاحب اسان او سهل دي، او که خدا ناخواسته یو سړی دلته ناکام شو بیا را روان ټول منزلونه سخت دي. الله دې دا مرحومه دلته کامیاب وګرځوي، زموږ نور گذشتگان دې الله کامیاب وګرځوي، الله دې موږ هم کامیاب وګرځوي. عزیزانو مختصرا عرض کړم امام غزالی رحمه الله په احیاء العلوم کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا حدیث را نقل کړی دی. عائشه صدیقه وایي رضی الله تعالی عنها و ما یو ورځ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه پوښتنه وکړه چې ای پیغمبره د خدای چې یو څوک شهید شوی نه او په خپل مرګ باندې مړ وي آیا هغه ته هم داسې د شهادت درجه او مقام میسرېږي؟ وایي نبی علیه السلام راته که چې وو خو بشرط چې دې ښځې یا دې سړي انسان راغلی دواړو ته اطلاق کېږي چې دې سړي دې ښځې په ورځ کې 100 کرته مرګ یاد کړی. ګورې تعین د 100 کرته ما نه دی کړی، نه د ما نه مخکې علماو کړی دی. بنابر حواله احیاء العلوم دا خپله نبي علیه الصلاة وسلام کړی دی چې یو سړی په شپه ورځ کې 100 کرته مرګ یاد کړي او ووایي چې زما دې تورو خاورو ته ورتګ دی، دا صابرانې ورځې وځي، نو خامخا به هغه ته الله جل جلاله د شهیدانو درجه ورکوي. الله دې موږ ته نصیب کړي. ځان سره به فیصله وکړو صاحب چې موږ ته د دنیا کارونه ډېر یادېږي که مرګ؟ موږ ته د دنیا ډېر یادېږي. موږ خو که چېرته احتیاطاً په کوم تدبیر والا کور کې کفن هم پروت وي نو ښځې یې ښه نه ګڼي، موږ هم ښه نه ګڼو چې دا لرې کړي دې کور نه یې وباسئ. په دې موږ له مرګه نه خلاصېږو چې کفن وباسو. که خبره ده چې یې ښیي بعضې علاقو کې کله دوکانونه بندي نه ملایوېږي کفن، خو زموږ ښځې دغه هم نه پرېږدي په دې کور کې وایي دا وباسئ. عزیزانو د دې نه مو چاره نشته دی، دا راتلونکی دی خامخا. والله ما د نبي علیه الصلاة وسلام حدیث لیدلی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد دی فوتي چې وشي اسرائیل یا د هغه نورې معاونینې فرشتې دا ورځي دا دروازې په چوکاټ کې ودرېږي. عتبه راغلی حدیث کې، عتبه دا دروازې لاندنۍ چوکاټ ته ویلی شي چې فوتي وشي خامخا کور نه چیغې وځي، که ماشوم مړ شي، که سړی وي، که زنانه وي، که ځوان وي، که بوډا وي، فریاد پورته شي. دا اسرائیل علیه الصلاة وسلام یا د نور ملګري دا وایي غږ وکړي چې و خلکو که تاسو دا اعتراض په ما باندې کوئ چې اسرائیل دا کار دی ولې وکړه، خو دا اعتراض په ما مه کوئ ځکه زه مامور یم، ما ته امر شوی د الله جل جلاله خوانه، زه په خپل سر نه راځم او نه راتلی شم. که تاسو په دې میت باندې اعتراض کوئ چې دې ښځې او دې سړي ولې ځان مړ کړه، په هغه یې مه کوئ ځکه دا بیچاره مجبوره دی، د هغې واک اختیار نشته. والله که ما ته هم الله واک اختیار راکړي قسم دی چې زیات نه 10,000 کاله عمر خو به الله نه ځان ته وغواړم، خو په دې مې هم تسلي نشي، زویم دام ختمېږي. موسی علیه الصلاة وسلام ته چې فرشته ورغله انبیاو ته چې فرشته ورځي اجازت یې غواړي، هغه مبارک ته کې ویلې وایي اجازت دی روح دې قبضوم، هغه مبارک ورته کوي نه، الله ته عرض کوي دا نه غواړي چې راشي. الله ورته ویلې وایي دا لاس دې په شا د یو غوایي باندې کېږده، ستا د لاس نه چې څومره ویښته لاندې شو په مقابله د هر ویښته کې به دومره عمر درکړم. موسی علیه السلام ورته ویلې وایي دغه خو هم ختمېږي، ورته کوي وایي دغه هم ختمېږي، نه پاتې کېږي. وایي چې ختمېږي نو دا اوس خو دومره اجازه راکړي چې زه لږ بیت المقدس ته نږدې شم اول ته یو 2 رکعته لمونځ وکړو، بیا د مبارک لاړ هلته یې لمونځ وکړو، الله یې روح قبض کړ. نو عزیزانو عرض مې کوو چې اسرائیل وایي که تاسو په دې بیچاره باندې دا اعتراض کوئ چې ده ولې ځان مړ کړه، د هېچا دا خوښه نه ده چې ځان مړ کړي، هغه مجبور دی، مجبور چاره یې نشته ده. او نعوذ بالله که چېرته تاسو په پروردګار باندې دا اعتراض کوئ چې دی یې ولې مړ کړه، وایي ګورې په الله باندې اعتراض مه کوئ، دا کفر دی، د دې نه ځان وساتئ. او بیا وایي د الله مې د قسمي چې تاسو انسانان پیدا کړي یاست او زه فرشته چې په دې کور کې زنده سر وي تر قیامت د ورځې پورې به زه بیا هم راځم بیا هم راځم بیا هم راځم. عزیزانو مختصرا عرض کړم الله دې دا زنانه مغفور او مرحومه وګرځوي او ډېر خدمت یې کړی د خپلې کورنۍ د خپل خاوند سره د بچو سره د هغو میلمانه د بچو د میلمنو خدمت هم کړی او د دې د لاسه موږ ډېر چای روټۍ به خوړلي، الله دې ورته په صدقه جاریه کې شمار کړي. زموږ هم والده وه د مور په هم ځای وه، د دې خپلو بچو هم ډېر خدمت وکړه. مخکې به یو عرض وکړه په حجره کې
چې هر کار به اسانه وي، خو دا ډېر ګران کار دی چې د یو ځای نه بل ځای ته کډه وړم. دا کومو کسانو چې اوس کډې کړي دا متاثرین هغو ته به پته لګېدلي دا ډېر مشکل کار دی چې خپل کلی پرېږده، خپل هوایي ژوند پرېږده، خپل دوستان پرېږده، ته د خپل یو جوړ جامو سره د هغې علاقې نه وځه بلې علاقې ته ځه، بیا د هغه ځای نه بله ته. خو یقینا زما د علم مطابق دې ښځې څو کړې دغه رقم د خپلو بچو سره د خپل خاوند سره وکړي تکلیفي، داسې نه چې په خپله خوښه به وتله بلکې مجبوره به وه چې هغه ځای به پرېښود او بل ځای ته به تله. نو الله دې د دې مدد وکړي، الله دې د دې نصرت وکړي، رب ذوالجلال دې دا زموږ د ګذشتګانو سره په رحم کې مال اعمال کړي. عزیزانو ګور یاد ساتئ انسان ته دا مرګ چې راځي که نه، اگر چې علایم خو دومره دي چې موږ پې ځان نه پوهیږو، کنې دا بوډاتوب، نظر کمزورتیا، د بدن ضعیفي، ګیره کې سپینوالی، دا ټول وارلنګونه دي، خو موږ پې سر نه خلاصوو، ځان پې نه پوهیږو. خو داسې نه کېږي چې سړي ته یقیني پته وي چې زه په پلانکي ورځ باندې وړم. دا علم الله جل جلاله سره دی. الله دې داسې وکړي چې په ایمان لاړ شو. امام مالک رحمه الله، امام الحرمین، په مدینه منوره کې نبی علیه السلام خوب کې ولیدم. دی مبارک خپله دا خوب را نقل کوي، وایي ما ترې پوښتنه وکړه صاحب چې زما د عمر نه څومره پاتې دي؟ وایي نبی علیه السلام تبسم وکړه، په خوله یې څه راته ونه ویلې، وایي دا لاس یې راته داسې په دې پنجه باندې وایي راته اشاره وکړه. سهار چې وایي راپاڅېدلم ځان سره مې نقشې جوړولې، کله به مې ویلې چې یاره 5 ساعته به پاتې یم، کله به مې ویلې 5 ورځې دي، کله به مې ویلې 5 میاشتې دي، کله به مې ویلې 5 کاله به وي. وایي دې کې ابن سیرین یو مشهور تابعي دی، هغه د خوبونو کې ماشاءالله پوخ مهارت لري. وایي هغه راغلی، وایي هغه ته مې که چې داسې خوب کې مې بېګا نبي علیه السلام ولیده او ما ته په لاس اشاره وکړه داسې. هغه ورته که وایي ګوره امام مالک صاحب نه ساعتونه دي، نه ورځې دي، نه جمعې دي، نه میاشتې دي، نه کالونه دي. وایي تا ته نبي علیه السلام د سورې لقمان هغه 5 شیانو ته اشاره کړې ده چې د هغې علم غیر د الله نه بل چاته نشته دی. ان الله عنده علم الساعه وينزل الغیث. وعزانو عرض دا کړم چې موږ په خپل مرګ باندې نه خبرېږو. وما تدري نفس بأي ارض تموت. یو زنده سر په دې نه پوهېږي چې کوم ځای کې به د ما نه دا روح وځي. چا نه په دې هوا کې ووتل جاسون راوغورځي چې صاحب ملته ختم شي، چا نه په اوبو کې ووتل کښتۍ کې سواري، څوک په خپله بستره کې وځي، یو نیم کس په خپله بستره کې. اکثر چې ګوري په دیرګونو باندې کېدانو چې عالمونه پکې مړه شي، په بمباریو کې لاړ، په بمونو کې لاړ، په اکسیډنټونو کې لاړ. نو ګورې یاد ساتئ ځان د آخرت ته برابرول پکار دي. او دا برابروالی چې دی که نه، دا ولاکه نه په قوم کېږي او نه په مال کېږي، نه په پریمانه اولاد کېږي، دا صرف او صرف چې کېږي په اعمالو صالحو کېږي. الله دې موږ او تاسو ته نصیب کړي. دعا به وکړو اللهم بلغ سوى ما قرأنا ونور ما تلونا إلى روحها وإلى أرواح آبائها وأجدادها وأمهاتها. اللهم اغفرها وارحمها ولا تعذبها وأدخلها يا الله يا رحمن جنة النعيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. البته جنازه کې مو اعلان وکړ ان شاء الله 31 مارچ دعا پروګرام هم دی او خیرات هم دی.